څخه اول خپل طرف ته د ملتان امپلایز ته په کامیاب جلسه مبارکبادي ورکړو. شاهد یونین لیډي هیلث ورکر صوبایي صدره تاسو سره شانه په شانه ولاړ دی. زما کې څومره خویندې دي نو دا به دې ورونو سره ولاړ ټول سرکاري تنظیمونه شامل دي. خاص دي چې مخاطب شي مختصر. بسم الله الرحمن الرحیم. وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. ملازمین رونو اصلاحات په نوم باندې دا اصلاحات نه دوی دا ډاکله موږ هغه ډاکه بلکل نه منو. په دې اولنۍ مرحله کې موږ صرف هغوی ته اواز وو تنبیه ورته ورکوو او بیا په اخرنۍ مرحله کې به موږ کوتک هم راخلو. خیرات به غونډوي. په دې وطن کې خیراتګر هسې ډېر کم دي که نه. دلته خو خیراتګر نشته. موږ نه هم خیراتګر جوړوئ. دا اهل قلم دي. دا د اختیار والا خلک دي. نن هم کوم موږ دا فیصله وکړه چې د ملک نظام به په ټپو ولاړي. د چا پلار دې وچلئ. بس تکړه شئ. په کورونو کې مه کښېنئ. څوک پورې چې اعلان نه کړی چې موږ به کوم قدم اوچت کړی په شام باندې لس قدمه لاړو هله به پرېږدو په لاره به نه کښېنو. دې اورنګزېب کشمیر ډېر پخوا چې مخاطب شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. څخه اول خپل طرف ته د ملتان امپلایز ته په کامیاب جلسه مبارکبادي ورکړو. زمارونو بیا خبره ته کوو. تاسو وکتل چې پنجاب کې 14 ورځې استادانو سکولونه بند کړي وو. یو دفتر نه کولو. ویداوجو چې شونډو به موټر نشي یارانو. یزید چې وي در کمې د جامونو څوکیدار. کلاس فورو دلته یو ګروپ خبره وکړه نو دا بل وي چې زه به اوس خامخا کوم ټیم راغلي ټول کلاس فور خیبر پښتونخوا کلاس فور اکبرخان د ټولو ملازمینو نن چې ما ته ولاړ څومره ملازمین دي دا ټول چې څومره راغلي دي چې دوی دا اتحاد دغسې کولو ټایم وي. چیرمین جناب حافظ زبیر صاحب ته خاص دی چې خبرې وکړي. تمهید نه تړم. ټولو ته پته ده. لومړی شکریه ادا کوم د امپلایز. دویم دا وضاحت کوم چې په مردان کې نه ګروپونه شته نه چې کوم دی نور په شکل کې تقسیم شته. چې کله ایجوکیشن کونسل چې هغه د ګورنمنټ امپلایز سره په یو فورم باندې سلا وکړي نو هغه کال به د ټول سرکاري ملازمین وي هغه به د یو تنظیم نه وي. نو مهرباني وکړئ دا اتحاد او اتفاق د مردان په حده باندې چې دا به انشاءالله صوبې ته موږ رسوو. چې زه د دې مشرانو په سلا باندې یو اعلان هم کوم او هغه اعلان دا دی چې نیکسټ زمونږ کم احتجاج وي او دي زمونږ مطالبات ونه منل د انشاءالله د دې په ډبل بدل لکه زنانه استادانې او زمونږ نور چې کوم د ډپارټمنټ کې فیمیل دي ابره سره ولاړ دي. او که بل هم ویم که فرض که په صوبه کې زمونږ امپلایز اعلان نه کړي نو مردان کې زمونږ داسې اتحاد دی چې په مردان کې به انشاءالله مونږ د بورډ د ډیوټو هم بایکاټ کوو د ایگزامینیشن انشاءالله د الیکشن هم بایکاټ کوو د پولیو هم بایکاټ کوي د مردم شمارې او د دې ټولې څیزونو به مونږ بایکاټ کوو خو بیا به ورته ځان ټینګوي جواب به م انشاءالله دا قایدین چې کوم دلته ولاړ دا به کوي. ملګرو په دې بیرونو باندې لیکلي چې اصلاحات نه منو. اصلاحات منئ اصلاحات منئ په یو خبره باندې کامیابېږئ د اتفاق او د اتحاد وخت روان دی او هر ملازم نه د هر ډپارټمنټ وي هغه له پکار دي چې روزو د خپل حق تپوس وکړي او د خپل حق ته بار ووته. که موږ اتفاق نه کوو او نه روزو نو بیا چې کوم دی نو زمونږ تاسو ته پته وي چا اتفاق په کور کې وي نو معاشي طور هم خراب شي هغه اخلاقي طور هم خراب شي او په خپل خاندان کې هم خراب شي. اتفاق او اتحاد نه به کار اخلو. شاهد یونین لیډي هیلث ورکر صوبایي صدره تاسو سره شانه په شانه ولاړ دی. زما کې څومره خویندې دي نو دا به دې ورونو سره ولاړ یې. موږ نه د شیلنګ نه یېرېږو لاټي چارج نه یېرېږو او دا خویندې به موږ تاسو سره څنګ په څنګ ولاړ یو. د هر څه نه درنه وي دا درنه به موږ هغې پورې
موږ خپل حق غواړو په زوره پې غواړو موږ به ټول ولاړ دي دوی سره سر په سر باندې چې کته کته راجمع شي دریاب شي چې قانون منظم شي انقلاب شي ممثل آل فزیکل ایجوکیشن ټیچر اسوسییشن صوبایي صدر او دا اگیگا خیبر پختونخوا سابقہ فائنانس سیکرٹری اور موجودہ ممبر اگیگا خیبر پختونخوا تاستا مخاطبی ما اشارہ بلی شیر کے ورکوما مطلب تتاس والے پترد میں سے کامشتا ہو احساس ملی ولی کی فناز میں اساتلی غسپی لگیا دی خوری میں شربانه خپل خبره ختمومه زنده‌باد زما د طرف نه ټول چې دا جلسه کومه جوړه شوې ده دې ته دعاګانې سلامونه احترامات زه صرف بس یو شعر وایم او هغه دا دی په دې باندې به عمل کوو نوري څنګه نه وامه چې ته تشې او زه شم چې ته تشې او زه شم نه به تشې نه به زه شم چې لږ تشې او لږ زه شم نو هم به تشې هم به زه شم دا یا صرف تخص دی چې راځي صدر د مردان بورډ صدر بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زما د لږ علاقو نه راغلو ملګرو زه د مردان بورډ ابتدا صدر په حیثیت باندې دلته د خپل ملګرو سره راغلی یم او به دلته خپل احتجاج ریکارډ کوم دا اصلاحات نه دي دا مکمل زموږ ډانچه ختموي موږ بالکل دا نه منو او په هر ځای کې که د اسمبلۍ مخې ته وي که دلته احتجاج وي که په اسلام آباد کې د مردان بورډ امپلایز A to Z ټول امپلایز به راوځي